بسم الله الرحمن الرحیم. او چې کله څوک بیت الخلا ته ځي د هغه آداب هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلي دي او د هغه دعا یې موږ ته هم راښودلې. د زید بن ارقم مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله تاسو قضای حاجت لپاره لاړ شئ نو دا دعا به ووایئ چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث. مطلب یې دا دی چې د خبیث پیریانو او همدارنګه د سړو او ښځو نه په الله باندې زه پناه غواړم. او چې کله د بیت الخلا نه بیرته وځي، د حضرت عایشې رضی الله عنها مرفوع حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله تاسو د تشناب یا د بیت الخلا نه وځئ دا دعا به کوئ: غفرانک. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د بیت الخلا یا د تشناب نه بهر وتلو نو رسول الله به دا دعا ویله چې ای الله زه ستا بښنه غواړم. یا دویمه دا دعا ده چې رسول الله به ویلې الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نو دا دعاګانې د تشناب ننوتلو او دا دعاګانې چې کله یو انسان د بیت الخلا نه وځي. استنجا سنت ده. د اودسماتې نه وروسته چې کومه ناپاکي راځي د هغې پاکوالي ته په شریعت کې استنجا وایي. یعنې د اودسماتې نه وروسته چې کومه پاکي انسان کوي هغې ته په شریعت کې استنجا وایي. او د استنجا غوره طریقه دا ده چې کله اودسماته یې وکړي، د اودسماتې نه وروسته استنجا باید په لوټه یا په خامه خټه یا په کوم بل شي باندې استنجا وکړي. او له دې نه وروسته که په اوبو باندې وینځل شي دا ډیره غوره خبره ده چې الله رب العزت هغه آیت د قبا خلکو په شان کې نازل که چې فیه رجالا یحبون ان یتطهروا. په دې قبا کې داسې خلک شته دی چې هغوی خوښ ګڼي چې ځانونه ښه پاک کړي او د هغو شان څه و چې هغو به د استنجا کولو نه وروسته چې کله به استنجا په کاغذ یا په لوټه باندې وکړه نو د خپل ځان به په اوبو باندې وینځل. او باید چې د استنجا آداب یو مسلمان ته معلوم وي. هغه وخت چې زموږ یو مسلمان ورور اودسماتې لپاره یو مسلمان انسان ځي هغه وخت کې به دا قبلې طرف ته نه مخامخ کیږي، یعنې قبلې ته به شام نه کوي او همدارنګه قبلې ته به مخه هم نه کوي. همدارنګه زموږ خویندې چې کله ماشومان د اودسماتې لپاره بیایي نو باید چې په هغوی کې هم دا خیال وساتلی شي چې د ماشومانو مخ دې هم قبلې ته نه کي او د ماشومانو شا دې هم قبلې طرف ته نه کوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو قضای حاجت دپاره کینئ نو قبلې ته مخ مه کوئ او همدارنګه قبلې ته شا هم مه کوئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي اذا اتا احدکم الغائط فلا یستقبل القبلة ولا یستدبرها. چې کله تاسو قضای حاجت دپاره کینئ نو نه به قبلې ته مخ کوئ او نه به قبلې ته شا کوئ. او همدارنګه رسول الله حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا اراد الحاجة لم یرفع ثوبه حتی یدنو من الارض. رواه ابو داود. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله قضای حاجت اراده وکړه نو خپله جامه به یې نه اوچتوله تر څو پورې به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځمکې ته نه ونږدې شوی. نو همدارنګه که یو مسلمان د استنجا کولو اراده لري یا اودسماته یې کوي د مخکې نه به د خپل جامه نه پورته کوي تر څو چې ځمکې ته هغه نږدې شوی نه وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې حضرت سلمان فارسی مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعزم. سلمان فارسی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي یو چې اودس ماتولو په وخت کې موږ قبلې ته مخه کړو.
همدارنګه یا موږ اودس په ښي لاس باندې وچ کړو یعنې استنجا په ښي لاس باندې وکړو او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي یو د دې نه چې د 3 لوټو نه په کمو باندې موږ ځان پاک کړو او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي د دې نه چې موږ به په خشرنو او همدارنګه په هډوکو سره استنجا نه کوو نو په هډوکو باندې همدارنګه په سکرو باندې د خوراک په شیانو باندې او په پخه خټه باندې استنجا کول مکروه دي صحیح نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه نهیې فرمایلي ده گمراهان یو خپل لار به پیدا نه کړو که قرآن او ستا سنت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت د اسلامي ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ د بوتانو عبادت له دنیا لاړو